أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم. دې آیت مبارکه کې د یهودو او د نصرانیانو عیسایانو ضد او عناد بیانېږي چې دوی محض په ضد او د عناد د وجې نه ستا او ستا د دین او د قبلې نه انکار کوي. نو په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ده چې ته په ذهن کې دا خبره مه راوله چې یاره دوی پوه شوي نه دي او زمونږه د دوی په پوهه کولو کې څه کمی دی. داسې نه ده، دوی پوه دي او دوی مخالفت د ضد او د عناد د مخالفت د وجې نه کوي. فرمای ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، کچری ته راوړې هغه کسان ته چې ورکړلی شی دی دوی ته کتاب، بکل آیت، په هر یو نښې سره، په هر دلیل سره او په هر معجزې سره. دوی ته که ته هر څومره دلایل بیانې د خپل حقانیت، د خپل قبلې د حقانیت، د خپل د دین د حقانیت، ما تبعو قبلتک، دوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې، ستا قبلې ته دوی مخ نه ګرځي. او دین مراد قبله هم ده او د قبلې نه مراد دین هم دی. لکه د اهل سنت والجماعت عقیده ده لا نکفر اهل القبلة، چې مونږه اهل قبله دا کافران کوونه. چې څوک هم قبلې طرف ته مونځ کوي نو دا د دوی تکفیر مونږ نشو کولی. دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده. نو دلته کې د قبلې نه مراد قبله هم ده او دین هم مراد ده. نو فرمایي چې دوی ستا د قبلې تابعداري نه کوي که دوی ته هر څومره دلایل بیانې، وما انت بتابع قبلتهم، او نه ته تابعداري کوونکی د قبلې د دوی. نو دا خو یا صیغه جمله خبریه ده لیکن مراد ته انشائیه ده، نهی ده چې ته د دوی د قبلې تابعداري مه کوه. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، فرمایي چې ته خو بیا لا د دوی نه هغه جدای، دا بنی اسرائیل دی او ته په بنی اسماعیلو کې، دا بنی اسرائیل په خپله کې په خپل منځ کې هغه دوی په یو قبله کې اختلاف کوي. دغه بیت المقدس چې دی چې دا د یهودو او د عیسایانو مشترکه قبله ده، په دې کې هم یهود چې دی هغه بیت الصخره چې دې ته دوی هغه قبله وای، او عیسایان چې دوی بیت الشرق چې دا د بیت المقدس یو حصه ده چې هلته کې عیسی علیه السلام پیدا شوی نو هغه ځای ته قبله وای. په دغه یو قبله کې دوی په خپله باندې مختلف دي، په خپله باندې دوی په یو قبله کې یو بل نه مني.
نو بیا ته خو هغه د بني اسماعیل نه یې، نو تا به څنګه ومني؟ نو فرمای ولئن اتبعت اهواءهم، او کچری ته تابعداري وکړي د دوی د خواهشاتو، یعنی د دوی د قبلې تابع شي، من بعد ما جاءك من العلم، رستو د دینه چې راغلی دی تا ته علم د الله طرف نه، تا ته د قرآن پاک پوها راغلله، انک اذا لمن الظالمین، نو یقینا تبا وګرځي د کمی کوونکو نه، تبا بیا کمی کوونکې وګرځي. دې کې هغه خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دی، او مراد هغه امت محمدیه دی چې تاسو د دوی د خواهشاتو اتباع مکوئ. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فرمای هغه خلق چاته چې هغه کتاب میلاو شوی دی، چې یهود او عیسایان دي، د دوی په کتاب کې د نبی آخر الزمان پوره دلایل چې دي او پوره علامات دوی ته بیان شوي دي، نو دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې سړی خپل زوی پیژني. او فرمایي چې دا د عرب یو محاوره وه چې هغوی به د یو شي د یقیني طور باندې د بیانولو لپاره دا جمله استعمالوله چې دا شی زه داسې پیژنم لکه خپل زوی چې پیژنم. نو دغه شانتي قرآن پاک کې الله تعالی وفرمیل چې دوی دا پیغمبر داسې پیژني لکه سړی چې خپل بچی پیژني، نو دوی دا پیغمبر پیژني، د دنه دا انکار چې دی دا محض د ضد او د عناد د وجنه او د دنیا د لالچ د وجنه انکار کوي. فرمایي چې نبی کریم حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عبدالله ابن سلام چې دا مسلمان شیو او یو یهودی عالم و، د ابتداءً د یهود یو ډیر لوی عالم و، نو د دنه عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړلو چې واقعي ته هم د اهل کتابو نه وی، نو تا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې پیژنې لکه خپل زوی چې پیژنې؟ نو هغه وی چې آو، بلکې د خپل زوی په باره کې ما ته دا شک کیدی شي چې دا هغه زما زوی دی او که د مور هغه څه غلطي کړې ده، او ما ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې د هغې نه زیات یقین دی چې واقعي دا نبی آخر الزمان دی. نو فرمای وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، یقینا یو ډله د دوی نه لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق پټي، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، او دوی ته ښه علم چې حق دا دی، پیژني چې دا حق دی، بیا هم حق پټي، او دا ورته هم پته چې د حق پټول دا لویه ګناه ده. ولئن اتیت الذین، او کچری راوړی تا هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې ورکړلی شوی دی دوی ته کتاب، بکل آیت هر نښه، ما تبعو قبلتک، دوی تابعداري نه کوي ستا د قبلې، وما انت بتابع، او نه ته تابعداري کوونکی قبلتهم د قبلې د دوی، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، او نه دي ځینې د دوی نه تابعداري کوونکي د قبلې د ځینو.
ولئن اتبعت اهواءهم او کچری ته تابعداري کې د دوی د خواهشاتو من بعد ما جاءك من العلم ورستو د دینه چراغل لتا تا په د قران پاک انک یقینا تشی اذن فدغ وقت کې لمن الظالمین خامخا شی بد کمی کونکو نا الذين کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړه دې مونږ دوی ته کتاب یعرفونه پیجنی دلرا کما یعرفون لک څنګه چې پیجنی دوی ابناهم زامن خپل وان فريقا منهم او یقینا یوډل د دوینا لیکتمون الحق خامخا پټی حق وهم یعلمون او دوی پویږي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ د ناس په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي پروردگار د مرګ د مخکې موږ ته په دې باندې پورا عمل کول توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين